سلامونه. یو ملګري پوښتنه کړله چې د خولې نه مې ډېر زیات څښاک بوی ځي. و چې برش هم کوم په ټایم باندې کوم او بیا ترې هم بوی ځي. د دې مسئلې باره کې به نن کوشش کوو چې د دې وجوهات معلوم کړو، د دې حل معلوم کړو. ټول نه لومبی د دې درې قسم بوی کېدلی شي. یو دا وي چې ستا د خولې نه به بوی ځي، تا ته به اندازه کېږي. خو که ته ډاکټر ته لاړ شي یا بل کس خوا ته لاړ شي چې یاره زما د خوله بوی کوي چې د دې نه څه بوی ځي که نه ځي، نو د هغې نه به بوی نه ځي. نو دا دماغي یوه مسله ده، د هغې هم علاج شته دی. که تاسو سایکالوجست سره سایکیاټریست سره میلاو شئ، هغه به درته د دې طریقه وښیي. دویم قسم دا وي چې هغه فیزیولوژیکل بوی ورته وایي، لکه هغه د ډېرو خلکو نه د خولې نه ستا بوی ځي، او که تاسو بیا خاص کر د روژه کې وګورئ نو هغه د ډېر زیات سیوا کېږي. دا فیزیولوژیکل دی، د دې خپل وجوهات دي. دریم چې کوم دی پیتولوژیکل، یعنې ستا په وجود کې داسې څه بیماري چې د هغې د وجې دا بوی ځي. نو د دې کې د 80% خلکو د خولې دا بوی ځکه ځي چې د دې د خولې صفایي په صحیح طریقه باندې دی. په د خولې صفایي طریقه د هر انسان مختلف کېدلی شي. ځینې خلک په صفایي په صحیح طریقه باندې نه کوي، خو د هغې د خولې نه به هم بلکل بوی نه ځي. خو چې د کم خلکو د خولې نه دا بوی ځي، نو په کار ده چې هغه ټول ټکنیک، هغه ټولې طریقې استعمال کړي کوم چې ریکمنډډ دي. زموږ د غاښونو دا ساخت داسې جوړ دی چې د دې په دې شا باندې هم جراثیم عمل کوي چې کله پرې خوراک پاتې شي، په دې منځ کې هم کوي او مخې ته هم کوي. نو د برش طریقه بالکل زده کړئ. برش طریقه دا ده چې ته به له پاسه نه راځې او داسې په ګول ګول طریقه کې دا ټول غاښونه به صفا کوې. دویم دا چې د شاته طرف نه به هم دا غاښونه پاکې او له پاسه نه، شاته نه او مخکې نه. دې نه علاوه دا چې روټۍ کله وخورې نو په دې غاښونو کې دننه څه شي پاتې کېږي، هغه د تار د دې چې کوم خاص تار میلایږي، د هغې په ذرې باندې هم دا پاکولی شي چې دا خوراک پکې دننه نه پاتې کېږي. ځکه چې کله ستا په خوله کې، په غاښونو کې، په څه ځای کې لږ شانتې هم خوراک پاتې شو، نو په دې باندې مختلف جراثیم لګیا شي. هغه جراثیم داسې کیمیکل بیا پیدا کوي چې ستا د خولې نه دا بوی راتلل شروع شي. مثال یې د ډیران دی. په ډیران کې ته یو شی کېدی پای چې مختلف جراثیم شروع کړي، د هغې نه بوی راتلل شروع شي. نو مخامخ خو تا ته دغه خوراک نه ښکاري، دغه جراثیم نه ښکاري، دا دومره واړه واړه خو هغه دومره څخه بوی پیدا کوي. نو په کار ده د خولې د صفایي ډېره زیاته خیال وساتې. یو د برش طریقه دغه شوه. دویم دا شوه چې کله هم ته اوده کېږې نو د شپې به برش کوې. هم خلک اکثر دا کوي چې سهار د ناشتې نه پس برش وکړي په پوزه کې او د شپې د برش ته خیال نه وي. خو ریکمنډډ دا چې ته کله هم د شپې کټ ته خېږې، د هغې نه مخکې به برش وکړې، د هغې نه به وروسته هېڅ خوراک نه کوې. ځکه که تا څه خوراک وکړو نو هغه به د خوله کې مختلف ځایونو کې پاتې شي او ثابته شپه د جراثیمو ته موقع میلاو شي چې په هغې باندې عمل وکړي او دا بوی پیدا کول شروع کړي. بل دا چې پوست برش په ځان له وګورئ. پوست برش ریکمنډډ دی او د دې ورو سره سره به یې لګوئ چې دا وری دي ورسره هم تازه کېږي چې په دې باندې وینه ورته راځي. د هغې سره دا چې کوم ټوپیسټ ته استعمالوئ، دا ټوپیسټ به چې کله یو قسم ټوپیسټ ختم شي نو بل ټوپیسټ، چې بل ختم شي بیا بل ټوپیسټ. ځکه په دې مختلف ټوپیسټونو کې مختلف غوندې کې کیمیکل وي. هغه څه کیمیکل ستا یو قسم جراثیم وژني، څه بل قسم وژني. څه کیمیکل چې کوي هغه ستا د په دې میاشت کې ستا د غاښونو ته ضرورت وي. بیا هغه چې کله پوره شي نو ته که بل ټوپیسټ استعمال کړې، په هغې کې به یو داسې انګریډینټ موجود وي چې هغه به ستا غاښونو ته پکار وي. نو ټوټپیسټ به هم بدلئ، برش به هم بدلئ. په ټایم باندې به د غاښونو د صفایي خیال هم ساتئ. په هغې کې برش هم شو، په هغې کې د تار هم شو. د هغې نه علاوه مسواک ډېر ښه شیز دی. په دې باندې لکه د ثواب په نیت هم تاسو استعمالولی شئ. د کوم خلکو چې خاص کر د خولې نه بوی ځي او دوی که 15 ټایمه دا استعمالوي نو دوی کې مو داسې انزایم پیدا کېږي چې په دغه جراثیمو باندې اټیک وکړي، په دغه خوراکو باندې، او دې سره هم د صفایي هغه لیول ورو ورو سیوا کېږي. د هغې نه علاوه ډېر خلک چې کوم دي داسې ماوت واش استعمالوي چې هغه جراثیم هم په دې خوله کې ووژني او د هغې نه سره سره بیا تاسو له داسې ښه شانتې بوی ته هم راځي. نو هغې سره هم تاسو ته کافي مدد میلاولی شي. تشې تړمې اوبه چې په مالګې سره مکس کړې او په هغې غرغړه کړې نو دا هم تا له کافي مدد درکوي، ځکه چې دا مختلف جراثیم به هم ختموي، ستا د مرۍ والا، ستا د خولې والا او ستا د ژبې والا، تالو والا. هغې نه علاوه ډېر خلک چې کوم برش وکړي هغې ته دا پته نه وي چې دا برش د دې ژبې هم کول دي. نو که تاسو صرف د غاښونو هغه وکئ، صفایي وکړئ، د ژبې صفایي ونه کوئ، نو په دې ژبې کې داسې ذرات د خوراک نښتي چې په هغې باندې هم د جراثیم کله اټیک وکړي نو مختلف قسم دا کیمیکل بیا پیدا کوي او هغه د پس دا بوی پیدا کوي. د هغې نه وروسته چې کوم دی د پوزې، د مرۍ، د سینې، د معدې داسې بیماریانې دي چې هغې کې تا ته داسې جراثیم پیدا کېږي چې هغه هلته کې د خپل عمل کله کوي نو مختلف کیمیکل پیدا کېږي او هغې سره بوی راځي. یا په دې معدې په دې نالۍ کې داسې مختلف زیګونه جوړ شي نو هغې په کار ده چې ته د ډاکټر سره معاینه وکړې، د هغې مختلف ټسټونه دي هغه وکړې چېرته هغه درته نه وي.
چې کوم اچ پایلوري بیماری ده یا د نورې داسې بیماریانې دي چې په دې ګټ چې څه ته وایي پای کې داسې لارې جوړې شي، پای کې خوراک جمع کېږي، د هغې سره هم دا مختلف خوراک بیا ورو هغه جوړ کړي. بل یو عام وجه دا ده چې د اوبو چې کله کموالی راشي په خوله کې، نو هغه د جراثیم پکې بیا ډېر په اسانۍ باندې ګروت کوي. نو پکار ده چې ته اوبه خپل مقدار ډېر زیات کړې، د هر څه لپاره ښه دي، د خولې د صفایي لپاره ډېر زیات ضروري دي. بل داسې خوراکونه خورئ چې هغه ستا په خوله کې د لاړې پیداوار سیوا کړي، د هغې سره هم ستا د خولې د صفایي سیوا کېږي او دا بوی چې کوم دی ورو کمیږي. د هغې نه علاوه داسې ډېر خوراکونه دي چې هغه په هر انسان لپاره د هغه معده نه جوړه، هغه بیا مختلف قسم بوی پیدا کوي. لکه که تاسو کتلي څوک دا اوږه وخوري، مولۍ وخوري، ادرک وخوري، یا کم چیزز والا خوراکونه دي لکه چیز چې پکې وي، غوړ چې پکې، دا قسم خوراکونه هم دا بوی پیدا کوي. نو دغه خلک د دې نه هم منع وکړي، هغې سره هم دي کافي او او په خپل خوراک کې که تاسو چېرته ماسته او بادرنګ سیوا کوئ، نو دا ستاسو د خولې لپاره، د معدې لپاره ډېر زیات ضروري دي او د دې سره هم کافي چې کوم دغه جراثیم دي دا کمیږي او د بوی ورسره کمیږي. که د دې هر څه سره ونه شي، نو بیا پکار ده چې د خولې له ډاکټر سره، د معدې له ډاکټر سره میلاو شي، یا د میډیکل سپیشلیسټ سره چې تا پراپر معاینه وکړي او څه داسې که وجه وي چې هغه معلوم کړی شي. په لوی الله مو سپارم. سلامونه.